سلامونه جوړ په خیر. داسې یو کوڅې ته مې راوستي اشنا چې خبرې کول پکې پابندي د خبرې به نه کړي او زه ځکه وایس پې ریکارډ کومه چې خبرو دلته ګنجایش نه و چې مې کړی وی. داسې کوڅه ده چې هر کور والا د کوڅې والا ټولو کورونو والا په اتفاق د یو بل نه سره بدل رنګونو کورونو ته ورکړي. د هر کور مخې ته به بوټي پراته او څه ورته وایي دلته سیکلي ځینو کورونو والا ده د خیمه سیکلي ودرولي دي د شو شا دپاره چې د مخې شو شام پې جوړي. ډېر ښایسته ښایسته رنګ په رنګ کورونه کړکۍ دروازې او د بوټو پکې ډېر خوند کړی. موسم هم ګرمیږي را به ټول ګلاب ګلابي خو بیا که موقع میلو شو بیا به هم راشو. د دې کوڅې په سر باندې بورډ لګولی درته اخره کې خیم چې دلته به خبرې نه کوئ په بورډ یې لیکلی. نو دلته ولا حقیقت هم داسې ښکاري لکه انسانان پکې نه خو شته ولې چې کړکو کې ځینې وخت اواز مواز راځي خلقو پکې شته او ډېر په اتفاق کې ښایسته ځای جوړ کړی دی. به خو دې یقین وکړه چې سړی وایي دې کوڅه کې مې ولا کټ اچولی وی. ډېر یو ښایسته ځای جوړ کړی دی. ځینو خلکو پکې نه سیکلي مدرولي دا پکې لا خوند وکړي. نو زما په خیال چې دا خو هر ځای کې کیدی شي که یو کوڅه کې 15 کور یو ټول وي چې راځي هلکه یو ساده غونته رنګ هر سړی د خپل خپل کور وکړي بدل نو په ډېرو لږو روپو دا کوڅې ښکلا جوړېږي. خو د ټول ملک ښکلا جوړول دا بیا زموږ لاس کې نه ده دا بیا د حکومت کارونه دي. نو دې خلکو څه حکومت خرې څه خپله ښه دي که نه نه د غلوټۍ اوبو دپاره ایښي که بوټو له څوک اوبه مو باچي. او الله ما له ډېر خوند راکوه په سړک تېرېدم خیال مې شو هلته خلک ولاړو تصویران ایستل ویډیوګانې کولې یو لسته کسانو ومیل چې څه چل دی چې رادنه شوم دا کوڅه ډېره ښایسته وه. خیره خلک لاړه نو اول مې هغې ولید اوس خپل یې ګورم دا وګورئ دی څومره خوند کوي دغه ځای یعنې ډېر یو عجیبه او ډېر ښایسته ځای جوړ کړی دی پوه شوې. دا وګورئ تصویران ورته وباسي هره کړکۍ هره دروازه او هر کور مخې داسې جوړه کړې چې حیران به شي. نو صحیح ټول ملک ښه دی سره خلک ښه ریسي حکومت ښه دی څه ځمکه اوبه هوا خدای ښایسته ورکړي مړه هر شي باندې مثال بس ښه ساعت یې تېر دی. نو ډېر ښایسته ځای خپل نظر به را سره په کمنټس کې هم شریک کړئ. دغه کور پکې زما ډېر خوښ شو دا رنګ یې ډېر ښایسته رنګ ورکړی و د سیکل پکې لا خوند کړی او این هغه بورډ دی د دې کوڅې دې سر ته او بل سر ته دا بورډ لګولی دی چې شور به نه کوي. ولې داسې ځای کې شور کېږي هم نه د مخامخ ښایسته مارکیټونه دي پلازې دي بازارونه دي خو دا یو کوڅه پکې ډېره کلار پرته ده او دا چې لږ موسم ګرم شي بیا دې کې دننه ګلونه مولونه مو وشي ډېر خوند به کوي. ګوره مخې دې څنګه پلازې ولاړې دی خو هغه ځای پکې یو ځان ته خوند کوي. حقیقت دی زما ډېر خوښ شو اورې. نو دا خبره اتره ده وروره زما ډېر خوښ شو. تاسو به را سره خپل نظر هم شریک کوئ. بل یوټیوب باندې زه داسې ډېر کار هم نه کوم خو اراده مې ده چې مخې ته وکړم او ستاسو په کمنټس ویډیو وکړم د دې ځای یورپ څه نور معلومات هم درکړم. نو دې لپاره په یوټیوب زما راتلونکي کې دا اراده ده. نو خپل نظر را سره کمنټس کې شریک کړئ. ښایسته ځایونه تاریخي ځایونه به ګورو او چې سم ناشنې به د لخې مینې په دې بورډ یې لیکلي دي چې هلته به خبرې نه کوئ او نه به ټلیفون باندې په دې سر دا رسټورنټ دی د دا کاټنې ماټنې ایښي نور وګوره څنګه ځای دی. نو تر بلې ویډیو خدای پامان.